سلامونه ګرانو کتونکو د ادارې یوسف زه یم د کاناډې سټوډنټ ویزې په حواله نن ستاسو سره یو ډېره مهمه خبره کوم او هغه دا چې د سټوډنټ ویزې په حواله د کاناډې چې کوم پروګرامونه دي په هغې کې یو پروګرام داسې هم شته چې په هغې کې تاسو ته ورک پرمټ میلاویږي چې کله راشئ او د هغې نه پس تاسو په 2 کاله کې دننه امیګریشن ته هم اپلای کولی شئ او بیا دغسې خپل پوره فیملی یا پوره خاندان چې دی هغه تاسو کاناډې ته موف کولی شئ دا یو ډېر ښه پروګرام دی اسان طریقې کار دی دا ټول معلومات چې د هغو په افیشل ویب سایټ دي خو له بده مرغه زموږ خلک ترې خبرېږي نه دا چې دا سټوډنټ ویزې دا پروسس دی ته اس ډي اس پروګرام وایي دا خو د ډېر مخکې نه پاکستان پکې 3 کاله مخکې شامل شو خو بیا له بده مرغه د کووډ دا قصې وې نو لکه بیا به صرف آنلاین داخلې کېده دلته به چاته ویزې نه میلاوېدې اوس بیا دغه پروګرام چې دی شروع شو نو ما چې تاسو خبر کم دا اس ډي اس سټوډنټ ډایرکټ سټریم پروګرام دی د دې دپاره بیا خپل کالجونه دي او دغه کالجونه کې بیا خپل پروګرامونه دي چې هغې ته پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ پروګرام وایي هغه دا 2 کاله ډیپلوما یې 2 نه 3 کالو پورې نو په دغه کې ډیپلومو کې داخله اخیسته غواړي او دغه چې کوم دی ډي ایل آی ډیزګنیټډ لرنینګ انسټیټیوټ ورته وایي نو په دغه کالجونو کې دغه پروګرامونو کې برخه اخیسته غواړي نو بیا به تاسو دغه برخه یې د دې پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ پروګرام او د امیګریشن بیا تاسو اپلای کولی شئ که تاسو دې نه علاوه په نورو پروګرامونو کې برخه اخلئ یا په نورو طریقو سټوډنټ ویزه حاصلوئ یا دلته راشئ نو ضروري نه ده چې تاسو ته ورک پرمټ امیګریشن میلاو شي نو دغه پروګرامونه او دغه چې کوم دي د لرنینګ انسټیټیوټ چې کوم دي او بیا د هغو پروګرامونه چې کوم دي نو په کار ده چې تاسو په دغه طریقه کار راشئ دا ډیمو به تاسو ته وښیم لایو ډیمو تاسو دغه طریقه باندې بیا سرچ کولی شئ د دې دپاره دا ده چې د اپلای نه مخکې په کار چې تاسو 6 بینډ آیلټس به ورکوئ او چې کله بیا ستاسو داخله وشي او ویزا درته ولګي نو بیا د هغو یو دغه د جی سی آی ورته وایي دا ګارنټیډ انویسټمنټ سرټیفیکیټ هغه به بیا هلته تاسو جمع کوئ او زما خیال دی په شروع کې ځینې کالجونه چې دي د یو سمسټر فیس اخلي ځینې 2 اخلي او بیا تاسو له په دې منځ کې ورک پرمټ هم درکوي نو په هغې کې بیا دا چې لکه تاسو خپل کار کولی شئ خپل فیس جمع کولی شئ کله چې دغه پروګرام وشي نو بیا د هغې نه تاسو له ورک پرمټ درکړي پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ ورته وایي هغه چې کله وشي نو بیا تاسو امیګریشن ته اپلای کولی شئ او دا ټوله طریقه کار چې دی تاسو ته په یو ډیمو کې ښیم زما سره اوسئ ها ملګرو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې لکه تاسو به دا پروګرام څنګه سرچ کوئ نو دلته په ګوګل کروم به کولاو کوئ په خپل براوزر کې به ولیکئ اس ډي اس کینیډا نو چې تاسو کله اس ډي اس کینیډا ولیکئ نو دلته به دا پروګرام راشي ای د راغی سټوډنټ ډایرکټ سټریم اس ډي اس کینیډا ډاټ سی ای ټیک شو نو دا به تاسو کلیک کوئ دا به کولاو کوئ او د دې ګورنمنت افیشل ویب سایټ چې کوم دی د هغې پیج به کولاو شي کله چې دا پیج کولاو شي تاسو به لاندې لاړ شئ دا څه خبرې چې ما وکړې دا ټول معلومات په دې کې شته او کوم ملکونه چې کوم دي ما چې ووایي چاینا انډیا او مراکو پاکستان فلیپینز سینیګال او ویتنام دا پکې دي په دې پروګرام کې نور ملکونه نشته دغه خبرې پکې ټولې دي اباوټ اس ډي اس دا تاسو کتای شئ الیجیبیلیټي کرایټیریا ما چې کومه خبره تاسو ته وکړه هغه په دې کې ده او ټول شپږ پوینټونه تاسو دلته هم په تفصیل باندې کتای شئ د دې نه علاوه چې کومه خبره درته دوباره ما وکړه د ډي ایل آی دپاره نو دیو دا دي دا ډي ایل آی په دې باندې ټول نمبره لیکلي دي چې ډیزګنیټډ لرنینګ انسټیټیوشن ډي ایل آی که نه نو دا ډي ایل آی چې تاسو دغه کوي کولاو کوي نو دا به تاسو ته وښیي چې لکه څه څه دي او دا کم کالجونه دي او کم ځای کې د دې نه پس بیا دا ډي ایل آی دا ټول تفصیل دلته هم دی بیا که دا تاسو کولاو کوئ دا ډي ایل آی چې لیکلې ده نو بیا به ښکته راشي دا تاسو ته به اوس دا انسټیټیوشن هغه پوره لیست راوښیي چې کوم لیست دی او څه کوم کالجونه دي ټیک شه دې باندې تاسو په خپل هم بیا کتلی شئ ښکته لاندې به لاړ شئ ټول پیج کې د ټول نه یې نو دلته لیکلي دي دا ویو لیست بای پروینس اور ټریټري ټیک شه نو تاسو به لکه ډېر خلک انټاریو ته راځي غټو صوبه دلته تاسو صوبې منتخب کولی شئ کومه صوبه کې تاسو کالجونه لټول غواړئ پاریو کې لټولی شئ خو انټاریو کې تاسو ته فار ایگزامپل زه یم انټاریو کې ما دا د ورکو نو دی به ماته اوس د انټاریو کومه صوبه چې ده د دې کالجونو به ماته ټول لیست وښیي دې ته تاسو ګورئ چې د لیکلي ډي ایل آی نمبر نو د هر یو کالج بیا خپل نمبر دی او دغه شان بیا د هر پروګرام خپل کوډ نمبر دا ډي ایل آی دا نمبر دی سیټي بره ورته لیکلی ده لاندې لکه دا په میسیساګا کې دی دا کالج فرض کې A1 ګلوبل کالج دی که نه کیمپس یې ایست دی نو دلته اوس دې خبرې ته به مهمه خبره دا ده چې دې ته به خیال کوئ آفرز پی جی ډبلیو پی الیجیبل پروګرام وایي دا کالجونه چې کوم دي نو دا دغه پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ ډیپلومې
افر کوي که نه افر کوي، نو دی وایي چې نو دې ته به ګورئ چې نو هغې کې به داخله نه کوئ، که نه بیا تاسو ته ورک پرمټ نه میلاویږي. دغه شانتې ښکته ځئ دا بلاشې کالجونه دي. اوس لکه دا لیسټ لګولی فرض کړئ د 5 لرالمه، نو دلته بیا تاسو ګورئ دا هم نو دا دی. اوس دا یو راغی برمپټن فایټ سنټر، او دا د ډي ال آی نمبر دی، او دی وایي چې دغه پروګرامونه موږ افر کوو. نو دا کالج چې بیا تاسو کولاو کوئ د ویب سایټ له لاړ شئ، نو په دې کې بلاشې پروګرامونه چې بل له لاړ شم او دغسې، نو دی وایي نو ګوره دې ته به ګورئ، او په دې کې تقریبا ټول نو دي. بس په دې بل پیج کې وګورو، دلته دا یست دی، یعنې کیمبریان کالج، دا زموږ کالج دی، ما ته ډیپلومه کړې ده. دا کیمبریان کالج چې دی نو دی وایي چې یس که نه. نو کله چې دا یس نو بیا به تاسو په بل دغه کې دې کالج ته به لاړ شئ. دا کالج په بل براوزر کې کولاو کوئ، په دې کې به ټول پروګرامونه وګورئ، فل ټایم پروګرامونه چې کوم او په هغې کې به اسانه ډیپلومه وګورئ. کومه ډیپلوما چې تاسو پوهیږئ چې موږ کولی شو تاسو سره د هغې پری ریکوزټ برابرېږي، نو دغه ډیپلوما کې تاسو به داخله وشي، دا پوره پروسیجر به تاسو فالو کوئ. د هغې نه پس ضروري دا ده چې لکه تاسو چې کله کار کوئ دغه 2 کاله تاسو له ورک پرمټ درکوي، نو دې خبرې ته به خیال ساتئ. ډېر ضروري دا خبره مې هېروه چې تاسو به هم په دغه پروګرام کې دغه کوئ، دا کوم ډیپلوما چې تاسو اخیستې ده، نو هم په دغه کې به تاسو ایکسپیرینس حاصلوئ. که په بل کوم ایکسپیرینس واخیستو، نو بیا به تاسو د پی آر کارت دپاره الیجیبل نه یا به تاسو نه پروسس کوي. نو دغه شانتي اسانه ډیپلوما به وګورئ، داسې کالج به وګورئ په کم کې پیسې لګي اسان کورس وي، تاسو پکې داخله واخلئ، او 2 کاله بیا ورک پرمټ په دغه دوران کې به تاسو له پی آر کارت پروسس شي، او بیا به تاسو دغه شانتي د کاناډا بلاشه کالجونه دی. ګوره تاسو کته شي نیکسټ 49 او دا غینم نیکسټ ډېر شي کالجونه دی، په هر یو کې خپه قلار تاسو کته شي او ډېر په اسانه داخله کیږي، او په 20 ورځې کې دا پورا پروسس چې دی دا مکملېږي.